روزګان کې د وسلو یوه لویه زیرمه کشف شوې. د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د طالاني په سیمه کې د کشفي اطلاع په اساس د تیرې ادارې د یو چارواکي پر کور عملیات کړي. د عملیاتو په ترڅ کې د وسلو مهماتو یوه لویه زیرمه ترلاسه شوې ده. د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان بلال روزګاني په وینا چې په یادو بریالي عملیاتو کې ګڼ شمېر پوځي تجهیزات نیول شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ زړورو منصبینو تېره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند په طالاني سیمه کې د تیرې فاسدې ادارې د یو افسر پر کور باندې تر کشفي معلوماتو وروسته عملیات ترسره کړل. د معلوماتو پر اساس په یاد کور کې د تیرې فاسدې د ادارې له وخت څخه د وسلو یو ډیپو ساتل کېدی چې پکښې زرګونه فایره د ماشین مرمۍ، زرګونه فایره د پیکا، داشکې، راکټ او د دې ترڅنګ سلګونه فایره ګرنیټونه، 6 میله کلاشینکوفونه، 1 میل داشکه او د دې ترڅنګ نور څه نظامي لوازم او توکي نیول شوي دي. بلخوا بیا د سیمې اوسیدونکي خوښ دي او د امنیتي ځواکونو کړنې ستایي. انشاءالله د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي په دې باندې خوښ دي چې امنیتي ځواکونو دغه شیان نیولي دي، دغه تخریب کوونکي شیان یا دغه خطرناکه شیان نیولي دي. نو زه او د ټول روزګانیان په دې باندې ډېر خوشحاله. یاد دې وي چې د پیښې په تړاو 2 کسه نیول شوي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې له لومړنیو پوښتنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. عبدالعلیم احسانی، پولیس رادیو، روزګان. پولیس د ټولنې خدمتګار